یو ځل بیا ښه راغلاست. یوازې په لیندۍ یا قوس میاشت کې شاوخوا 25 زره میګاواټه ساعته برېښنا د لمریزې، اوبیزې او حرارتي سرچینو څخه په قندهار او هلمند ولایتونو کې تولید شوې ده. برېښنا شرکت همداراز ویلي چې روان لمریز کال یې د جنوبي ولایتونو لپاره 14 میلیونه لیتره تیل د برېښنا د تولید په موخه ځانګړي کړي دي. مسؤلین وایي د وچکالیو له شتون سره سره یې جنوبي ولایتونو لپاره په دوامداره توګه 18 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت وایي سره له دې چې د اوبو سرچینې کموالي او د اقلیم بدلون اغیزې شتون لري، خو بیا هم توانیدلي دي چې د جنوبي ولایتونو لپاره نسبتاً باثباته برېښنا برابره کړي. د دې شرکت مسؤلینو ویلي چې د روان کال د قوس په میاشت کې له کجکي بند څخه نږدې 15 زره میګاواټه برېښنا تولید شوې چې کندهار او هلمند ولایتونو ته ورکړل شوې ده. در ماه قوس سال جاری به خاطر ولایت‌های جنوبی خود که ولایت قندهار و ولایت هلمند میشه، از بند برق کجکی در حدود 15000 مگاوات برق تولید شده که جذب سیستم شده. در ضمن در بخش سولری اگر بگوییم ما در حدود 4600 مگاوات هاور برق تولید کردیم و جذب سیستم شده. یاد شرکت دغه راز زیاته کړې چې د 1404 کال لپاره نږدې 14 میلیونه لیټر ډیزلي برېښنا هم د سویلي ولایتونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس وایي چې تر اوسه د کندهار او هلمند ولایتونو برېښنا بشپړ پرې نه ده او د پرچاوي او د زیاتوالي مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي دي. هغه زیاتوي چې د اقلیم بدلون نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ اغیزمنه کړي او د اوبو 50% کمښت پر برېښنا مخامخ اغیز کړی. لاین 220 کیلوولتی که از غزنی الی قندهار است و سبستیشن هایی که مورد نیاز بود در اونجا اونا هم کاراشون پیش رفته. بسیاری از این پروژه ها را که ما بررسی کردیم پیشرفت از این پروژه ها در حدود 90% است و یا بالاتر از 90% است. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د برېښنا په برخه کې ځان بسیاینه تر نورو برخو اړینه ده او پکار ده چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي. موږ ډېر ښه امکانات لرو، هغه که د بندو له لارې د برېښنا شتون ده، هغه که د حرارتي ده او هغه که لمریزه او بادي ده. خو په دې درو او څلورو واړو بخشونو کې باید حکومت یوه تګلاره جوړه کړي. هغه باید که یو تاجر راځي یو پانګوال راځي دلته سرمایه گذاری کوي. مشارکت ما خصوصی وقتی که میگیم کمپانی داخلی و ملی و یک وصل باید شوند کمپانی داخلی با کمپانی خارجی تا که اعتماد از اونا بیشتر شود و بتوانند که روی سرمایه گذاری روی تولید انرژی، روی انتقالات انرژی، روی تاسیس فابریکات کار شود. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال د جنوبي ولایتونو برېښنا د ورځې تر 18 ساعته پورې په اوسط ډول برابریږي چې له دې جملې څخه 12 ساعتونه د صنعتي پارکونو لپاره او پاتې برخه د اوسیدونکو تجارتي او عامه ځایونو لپاره ورکول کیږي. په همدې موضوع کې تم کېږو او لا ډېر ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره د صنعتکارانو ټولنې مرستیال نجیب الله صدیقي صاحب له موږ سره یو ځای شوی دی. صدیقي صاحب سلامونه، ستړی مه شئ. ښه، برېښنا شرکت وایي چې 18 ساعته برېښنا یې په روان کال کې د وچکالیو له شتون سره سره د جنوبي ولایتونو لپاره ورکړې ده. په دغه 18 ساعته برېښنا کې څومره د صنعتي برخو لپاره په جنوبي ولایتونو کې ځانګړې شوې ده؟ بیا په ټوله کې توجه په دغو ولایتونو کې د صنعت لپاره د برېښنا د برابرولو په برخه کې څومره ده؟ مهرباني. سلام تاسو ته، تخنیکی همکاران ته، د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینین قسمی که ما شما شاهد از این هستیم که مشکلات کمبود برق در افغانستان روز به روز زیادتر شده میره، به خاطر که صنعتکارا، تجارا، سرمایه‌گذارا میخوان در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن، فابریکات ایجاد میشه و اشتغال زایی برای ملت ما، برای مردم ما ایجاد میشه. هرچند که ما خوشبینی های زیادی داریم که مثل تجارای ملی افغانستان جناب عزیزی صاحب که ما شما در آخر دیدیم که به 10 میلیون دلار سرمایه گذاری در سکتور برق برشنا صورت میگیره و ما خوب مناطق ولایت های باد داریم، بادی داریم که از طریق باد برق به دست ما بیاید و از طریق آفتابی برق، سولری برق، اینا در اختیار مردم افغانستان آهسته آهسته قرار میگیره. خب مگرم امروز متاسفانه که برقی که نیازمندی برای مردم افغانستان است تابالی به او درصد پوره نیست. در کل ما یک جمله را اشاره میکنم، امروز پارکای صنعتی پل چرخی صنعتکارا از ساعت 1 شب
برق در اختیارشان داده میشه تا به 1 بجه روزه که متاسفانه صنعتکارا در این 12 ساعت نمیتونه که همون صنعت خودشان پیش ببره و نمیتونه که فابریکاتشان رشد بده و نمیتونیم ما که فابریکات ما اگر امروز ما 50% توانایی تولیدات داخلی را داریم، اگر در این برق 12 ساعت باشه ما امور هم شاید از دست بدیم. اگر بر ما ریاست برشنا برق حداقل از 7 بجه شب تا 7 صبح بده تا ما بتونیم کارمندایی که از داخل شهر کابل جمع آوری میشن در فابریکات ما بر از اونها یک شیفت بتونیم که زمینه کار مساعد کنیم، هم یک گام خوب است. و اگر بتونه ریاست برشنا رهبری برشنا از صبح ساعت 7 صبح تا 7 دیگر حداقل بر پارکای صنعتی به صنعتکارا برق در اختیارشان بمانه، باز هم میتونیم ما یک شیفت کاری ما را تکمیل بگیریم. چرا که کارمندا و کارگرایی که از داخل شهر بازار کابل در فابریکات میه اونا نمیتونه توانایی از این نداره. ترانسپورت ما نداریم در فابریکات ما که ساعت 1 شب اونا را بیاره در فابریکات و ساعت 1 روز هم پس از فابریکات بلند شوند. اگر در این عرصه رهبری ریاست برشنا پالیسیش را چنج کنه، چون که اگر ما صنعت خوب داشته باشیم اقتصاد خوب داریم. اگر امروز ما کشور ما را میخوایم روز به روز پیشرفت کنه ترقی کنه، بعد توجه ما بر صنعت ما باشه. اگر میخوایم که برادرای ما به کوهها به دشتها غرق نشن، باید بر اونا در فابریکات زمینه کار مساعد کنیم. زمینه کار مساعد کردن در او صورت میشه که ما بتانیم انرژی برقی که لازم است نیازمند است فابریکات او را نیاز داره او را برشان به مو اسکیجول حداقل 12 ساعت بسازیم. که واقعیتونو ته وګورو د واقعیتونو پر بنسټ باندې خبرې وکړو که دغومره وړتیا د برېښنا په لاس کې وای طبعا دا کار یې کول، ولې به یې دا کار نه کول؟ خو هغوی هم وایي چې دا یو ښار داسې 7 میلیونه نفوس لري، دلته خلک هم ژوند کوي، دلته خلکو ته هم باید برېښنا ورکړو. نو په دې خاطر مو زیاته برېښنا صنعتي فابریکو ته مد نظر نیولې ده، خو مجبوره به یې چې د شپې له 1 بجې نه تر 1 بجې پورې ورکړي. خو که دې ته بیا هم وګورو چې د سهار له 6 نه تر 1 بجې پورې شاوخوا 7 ساعته راځي چې مکمل برېښنا لري، خو دوی به هم خپل مجبوریتونه لري چې باید خلکو ته هم برېښنا ورسوي، اداراتو ته هم برېښنا ورسوي، بنسټونو ته هم برېښنا ورسوي. که یې په لاس کې چې نه ورکوي خو ملامت حتما دوی به مجبوریت لري. وګورئ، زه نه وایم چې ریاست برشنا ملامت دی، نه. ریاست برشنا اوس اهالیم ډیر دی، فابریکات هم ورځ په ورځ ډیریږي او کموالی د برشنا مشته دي. مونږ فابریکاداران صنعتکاران یو شی غواړو د ریاست برشنا نه، دا غواړو چې حداقل اسکیجول داسې په یو سیستم باندې تغییر ورکړي چې مونږ صنعتکاران هم وشو کولی چې کار وکړو. اوس تاسو فکر وکړئ چې د 1 بجې د شپې نه فرض کړه فابریکې ته برق ورکوي تر 1 بجه در غرمه پورې، دا نه د ورځي کار وشو نه د شپې کار وشه. متاسفانه مونږ هم دغه 12 ورځې خو 7 ساعته شته نه، بس خو 7 ساعته. اوس وګوره په 7 ساعته یو فابریکه چلیږي. اوس موږ او تاسو د همسایه ملکو ته وګورو چې په میاشتو په کالو باندې برق نه ځي. اوس موږ هغه نه غواړو. حداقل دا 12 ساعته چې موږ وایو چې موږ ته برق راکوي، دغه 12 ساعته په سکیجول راکړي، په برنامه راکړي. دا یو مسله. بل مسله، اوس موږ او تاسو وزارتخانې دي، صحیح دي؟ اوس زموږ او تاسو ادارې دولتي ادارې دي، دا کولی شي چې په جنریټور باندې برق واخلي، دا کولی شي چې سیستم سولر باندې هم برق واخلي، دا کولی شي چې ریاست برښنا دوی ته سولر هم که بیا هم دا پوښتنه زه وکړم چې فابریکې هم کولی شي د جنریټور له طریقه برق واخلي، فابریکې هم کولی شي چې د سولر له طریقه برق واخلي. دومره چې غټه سرمایه‌ګذاري ځان ته کړې ده، خیر د یوه برخه یې سرمایه‌ګذاري د انتقال کې د خپل لپاره د برېښنا تولید کړي. 12 ساعته به حکومت برېښنا ورکړي، یو 8 ساعته دوی ځان ته برابره. متاسفانه چې هغه ماشینګري چې په فابریکو کې دی هغه په سولري برق کې په بادي برق کې نه چلیږي. جنریټر بیا په تخنیکي امکانان برښنا پوهیږي چې نه چلیږي. او په جنریټور موږ هره فابریکه ځان ته جنریټور لرو، هره فابریکه خپل ځان ته جنریټور لري. خو متاسفانه موږ او تاسو هغه ملک یاستو چې ډیر مشکل لرو، اقتصاد نه ډیر ضعیف یاستو. که دغه یو ګیلاس موږ ته په برق برښنا دولتي برق کې تمامیږي په 50 افغاني، که دا مونږ په جنریټور باندې چالان کو، جنریټور پرې کار وکړو، دا حداقل قیمت تمامیږي. بیا نشو کولی چې مستهلکین ته دایره کو، بیا نشو کولی چې همسایه ملکو سره مونږ رقابت ولرو. وګوره همسایه ملکونه نفت لري، ګاز لري، برق لري، حمایت پشتیبانه لري، صنعتي بانکونه لري، د هر خوا نه هغوی حمایه کیږي. مګر متاسفانه په افغانستان کې صنعتکار د خپل د سرمایې نه حمایت کیږي. متاسفانه صنعتکار د خپل دغه بودیجې نه چې سرمایه ګذاري کړی دی حمایت کیږي. اوس شکر الحمد
الحمدلله د امارت اسلامي پر راتګ باندې دوی اعلانونه کړی چې وزارت خانه دغه هغه دولتي ادارې د داخلي تولیدات نه استفاده وکړي د دوی نه موږ څو پوینټونه ما ورته اشاره کولی صدیق صاحب محترم چې دغه یو چې له کورنیو تولیداتو نه استفاده وشي، بل دا ده چې حکومت وایي چې د ځمکو د ویش په برخه کې مو اقدامات کړي دي، بل دا ده چې ځینې معافیتونه به د مالیاتو په برخه کې راوړي دي، او بل دا ده چې بعضې مالیات چې له پخوا نه پاتې وو معاف کړي مو دي. دا چې وایي کوشش کوو، هڅه کوو ورته تولیدات که له بهره راځي موږ به ورباندې هغه زیات کړو، تعرفې به ورباندې زیات وکړو، په کور دننه قراردادونه به اول افغان لوري ته ورکړو. دغه اقدامات هم ګټور دي. ببینین از این اقدامات امارت اسلامی افغانستان ما سپاسگزار هستیم که توجه مردم و دولت طرف تولیدات داخلی است، مگر ما چطور بتانیم تولیدات داخلی را به پای خودش استاد کنیم. ببینین ما 1000 چند صد قلم معادن داریم در اختیار مردم افغانستان. اگر امروز ریاست برشنا یک برق خوب، برق استاندارد در اختیار صنعتکار افغانستان قرار نده، آیا اون معادن تا که یک صنعتکار در فابریکه استخراج نکنه دیگه کس کردن نمیتونه. بنا به این دلیل باید برق استاندارد، برق خوب در اختیار صنعتکار داده شود، یک مسئله، و او اجناس اموالی را که ما در افغانستان صنعتکارا تولید میکنه مثل از او فرض که ما گیلاس در افغانستان تولید میکنیم 50% توانایی تولید از ایره داریم. اگر دولت جمع ملت افغانستان ایره سپورت کنه به یک سال بعد به 80% ما میرسیم توانایی تولیدش می داشته باشیم. اگر باز همین تکس و مالیه سرش بالا بره که از ملکای خارج نبیه، از کشورهای همسایه نبیه، این به 100% ما تولیداتش میرسه. بس که در 100% رسید بسنده تمام ملت افغانستان میشه. بعد از این که دولت این سکتور سپورت میکنه ما توانایی از ایره پیدا میکنیم که گیلاس به خوب وجه به استاندارد صادر کنیم به کشورهای همسایه. بنا به این دلیل در اینجا است که ما مشکلات کمکاری را، مشکلات سرقت، مشکلات برادرایی که در دریاها غرق میشه، مشکلات مهاجرت، اینجا میتونیم که توسط صنعتکار، توسط یک فابریکه جلوگیری کنیم. ببینین اگر امروز در فابریکه ما 1000 نفر کار میکنه، اگر دولت فابریکه ما را حمایت کنه، برق 24 ساعت بده، برق 18 ساعت بده، برق استاندارد بده، بنابراین تولیدات ما پیشرفت میکنه، تولیدات ما زیاد میشه، نیازمندی به این پیدا میشه که حداقل از 1000 نفر به 2000 نفر ما استخدام کنم در بخش کاریم، از 2000 به 3000 نفر استخدام کنم در بخش کاریم. اگر تولیداتم 50% است، وقتی که از طریق ریاست برشنا برق خوب برام داده شود، از طرف دولت فابریکه شرکت ما سپورت شود، این میشه به 80% توانایی تولید میرسه، به 100% میرسه. همینجا است که ملک ما آهسته آهسته به طرف خودکفایی میره. همینجا است که ما میتونیم او معادن و او خزانه های سرپوشیده که در اختیار مردم افغانستان است، او را میتونیم که به خوب وجه استخراج کنیم، او را صنعتی بسازیم، او را استاندارد سازی بکنیم، او را هم به نفع مردم افغانستان به مصرف برسانیم و هم میتونیم که او را به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم. همین نقطه ای است که دامن فقر، دامن مشکلات کار در افغانستان برچیده میشه. ما یک کشور پیشرفته میشیم، ما یک کشور صنعتی میشیم، ما یک کشوری میشیم که از خود بسنده میشیم. ببینین ما شما شاهد از این هستیم که در چند سال قبل که جمهوریت بود، اگر دروازه پاکستان برای مردم افغانستان بند میشد، مشکلات های دامنگیر مردم افغانستان میشد، مواد بالا میرفت، مردم به یک تشویش میافتاد که دروازه های تورخم و پاکستان و بنادرش کلش بسته شده، قیمتی میشه. مگر امروز ببینید خوشبختانه که امروز اگر دروازه پاکستان برای مردم افغانستان بسته شده، 10 دروازه 20 دروازه بالاتر از اینا برای مردم افغانستان باز شده. امروز ما هیچ احتیاج نداریم که با دولت پاکستان تجارت داشته باشیم. د ورسې پوښتنې په توګه ډېره مهمه پوښتنه ده صدیقي صاحب، که چیرې تاسو غوښتنه کوئ چې حکومت باید موږ ته دوامداره او ستاندرد برېښنا راکړي، حکومت باید د ځمکو په ویش کې موږ سره همکاري وکړي، حکومت باید د مالیاتو په برخه کې موږ سره همکاري وکړي، مالیات باید له موږ نه کم واخلي، خلک باید موږ سپورت کړي، خلک باید موږ له تولیداتو نه استفاده وکړي. ښه، تاسو د خصوصي سکتور په توګه چې بیا مستقیمه ګټه یې بېرته صنعتکارانو ته ورګرځي، څه ژمنې لري چې بیا دوی به څه کوي؟ بیا دوی به په خپل تولید کې کوم معیار مد نظر نیسي؟ دوی به څه اقدامات کولی شي چې د خلکو رضایت، د حکومت رضایت بېرته ځان ته جذب کړي؟ ببینین یک مکلفیت اول که یک صنعتکار امروز که به $10 میلیون
صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده، بنابراین دلیل است که این سرمایه از ملت افغانستان است. تنها به یک شخص مردود نمیشه که ما بگوییم اگر ما 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم در بخش سکتور پلاستیک رول و گلخانه‌ای، این فقط مربوط به ما میشه، این مربوط به ملت افغانستان میشه. این یک مسئله. و ما باید صنعتکارا هر اجناسی را که در فابریکات ما تولید میکنیم با کیفیت باشه، با کوالیتی باشه، با استاندارد خوب باشه و بتونیم که بر هموطنای ما به نرخ کمتر او را ارائه کنیم تا هموطنای ما بتونه که از تولیدات داخلی مصرف کنه. این یک نقطه. و نقطه دیگه که مکلفیت صنعتکار در قبال مردم افغانستان این است که باید مهاجر ما را که از پاکستان، از ایران، از کشورهای همسایه بسیار به طور ظالمانه اخراج میشه، بر از اونا در بخش در فابریکات ما برشان زمینه کار مساعد کنیم تا دیگه برادر ما شاید از این نباشیم که در دریا غرق میشه و یا به گلوله های ایرانی یا پاکستانی بسته میشه. این دیگه مکلفیت یک صنعتکار است. و سومین مکلفیت یک صنعتکار ای است. ببینین اگر امروز روسیه را میبینیم، ایران را میبینیم، چین را میبینیم، کشورهای پیشرفته را میبینیم، او یک صنعت بسیار خوب داره. اگر موتر جور میکنه، طیاره جور میکنه، این را توسط یک صنعتکار جور میکنه. اگر ما یک صنعت خوب نداشته باشیم، فابریکه خوب نداشته باشیم، بنا به این دلیل که یک اقتصاد خوب نداریم، بنا به این دلیل که ما همیشه منتظر باید به این باشیم که از کشورهای همسایه بر ما واردات شود. ما پختنه هم دا چې ټول ملاتړ به صنعتکار ته ورکړی شي، دغه صنعتکار هم باید ځان وخوځوي. د پکارات وایي چې ولا د کورنۍ تولیداتو استفاده وکړي ترڅو کیفیت زیات سي، تولید ښه شي. خو داسې حالت هم تجربه شوې ده چې همدغه کورنۍ تولیداتو نه افغانانو پکاراتو استفاده کړي د دوی په ځای چې هغه صنعتکار راویښ شي، کیفیت لږ ورته قوي کړي، په همغه زوړ حالت کې پاتې کړی ده. فقط غواړي چې محصول یې خرڅ سي او وپلورل سي بازار کې. دا هم باید لږ زره وخوځي. وګورئ انشاءالله زه ستاسو د دغه تلویزیون د کیمرې نه ټول صنعتکارانو باندې هم دا غږ کوم او دا زموږ غږ هم وپرې چې د خپل تولیدات با کیفیت کوي او د خپل هغه اجناس چې تاسو په فابریکاتو کې تولیدوي هغه داسې کوشش وکړي چې په ارزانه قیمت د خپل افغانانو ته په قیمت ورکړي. دا یو مسله. او بل دا شی درته وایم، وګوره زموږ سکتور د ذوباهن د فولاد د افغانستان تر 3 کاله 5 کاله 6 کاله مخکې دا مونږه داسې و چې د تاجکستان او ترکیه نه او ازبکستان تاشکني اوسپنې راتلل. دا د یو صنعتکار شهامت دی، دا د یو صنعتکار وجدان و چې نن خپل میلیونو ډالر سرمایه گذاري وکړه په افغانستان کې او با کیفیت ای خیر اوسې با کیفیت تولید یې وکړه. حتی چې مونږ نن د فولاد په سکتور کې ځان ته بسیا لرو او اوس صادرات هم پیل کړی دي همسایه ملکو ته. دا زموږ د ملت لپاره، زموږ د دولت لپاره د افتخار ځای دی. موږ ټول ته د افتخار ځای دی او د ویاړ ځای دی. په دې هیله چې همدا حالت دوام وکړي. ډېره زیاته مننه کوم د صنعتکارانو ټولنې مرستیال حاجي نجیب الله صدیقي صاحب، کور د ودان صدیقي صاحب په خیر او سلامت. ډېره زیاته مننه کوم.